پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت نستا بغاوت غواړي. کڼې پښتۍ د حوارورې څو خبرې پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اورېدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. په سوچي برابرې واوره، نن د هوس بوډاګي ستا شرم ذلت غواړي، د انساني کرامت مستا بغاوت غواړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرون اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونو کې غواړم چې تاسو ته د مسلمانو او د عفیفو ښځو صفتونه بیان کړم، او دغه موضوع موږ په 3 دلیلونو ټاکلې ده. اول، د فتنو او بد اخلاقیو ډیروالی چې لمنه یې هرې سیمې ته غځېدلې ده. دویم، د ښځو او د هغوی د حقونو په تړاو د اسلامي مبلغینو، دعوتګرانو او عالمانو پاملرنه. دریم، ښایي الله پاک د دغه پیغام پر مټ موږ ته څه ګټه راورسوي او الله رب العزت موږ ته په آخرت کې اجر راکړي. نو د دې 3 دلیلونو په بنسټ باندې نو زه غواړم چې د مسلمانو ښځو صفتونه او ځانګړتیاوې تاسو ته بیان کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت په لومړنیو ورځو کې د خپلې ګرانې لور فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها ته وویل: یا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ای فاطمه، د محمد صلی الله علیه وسلم لورې ځان له اور څخه وژغوره، ځکه د الله په وړاندې له تا سره هیڅ هم نشم کولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ګرانې لور ته وایي چې زما لورې ځان له اور څخه وژغوره، ځکه د الله په وړاندې له تا سره هیڅ هم نشم کولی. زموږ او ستاسو حال به څه وي؟ نه راشئ ګرانو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، هغو عملونو ته مخه کړئ چې په هغو عملونو باندې الله ستاسو نه راضي کیږي. هغو عملونو ته مخه کړئ چې په هغو عملونو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله کیږي. زه هرې هغې مسلمانې ښځې ته چې پر الله او د قیامت په ورځ ایمان او باور لري وایم: خپل ځان له اور څخه وژغوره، ځکه موږ په دغه برخه کې له تا سره هیڅ هم نشو کولی، صرف د الله پیغام او د محمد رسول الله پیغام تاسو ته رسوو. نو ګرانې خورې، ګرانې مورې، د دنیا په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږه. راشه خپل ټول حرکات، د خپل ټول سکنات د الله د اوامرو مطابق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق تیار کړه چې الله رب العزت تا ناراضي شي او الله دې په هغې دنیا کې د جهنم د اور نه وساتي. خپل اخلاق اسلامي اخلاق وګرځوه. هغه عمل وکړه چې تا ته الله ویلي، تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي. هغه جامه واغونده چې مسلمانې ښځې ته او مسلمانې خور ته الله ویلی دي او محمد رسول الله ویلی دي. نو په دې صورت کې به ته د الله د عذاب نه خلاص یې. الله رب العزت به تا په خپلو نعمتونو کې راونغاړي او الله به دې جنت ته داخله کړي. او که خدای مه کړه د دنیا په لنډ ژوند باندې دوکه شوې، اخلاق هم فاسد، عمل او کړنه ټول د الله او د الله د رسول د ویناو نه خلاف، جامه مو نیمه بربنډه،
چې د الله د غضب او د لعنت مستحق ګرځي نو په دې وخت کې به د الله غضب او لعنت په تا باندې وورېږي. دنیا ژوند به دې څه نه څه تیر شي، په آخرت کې به د الله د نعمتونو نه محرومه الله به تا جهنم ته داخلوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د معراج نه راغی وی فرمایل اور مې ولیده چې ښځې پکې ډېرې وي. یوې ښځې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله ولې ښځې په جهنم او په اور کې ډېرې وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کفر او ناشکري کوي. هغې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل په الله کفر کوي؟ رسول الله ورته وفرمیل یکفرن العشیر ويكسرن اللعن لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. لخپلو خاوندانو سرغړونه کوي او ډیر لعنت وایي که تاسو ټول عمر ورته خدمت وکړئ خو که یوه ورځ یوه نیمګړتیا او تیروتنه ستاسو نه وشي وایي ما هیڅ خیر له تا نه دی لیدلی. ډیری داسې ښځې شته دی ټوله ورځ او ټول عمر به خاوند د هغې په خدمت کې وي، خو که یو ورځ هغې ښځې ته څه ونه رسیږي یا کم ورته ورسیږي نو خپل خاوند ته به دا وایي چې الله دې تا تباه کړي په ټول عمر کې ما ستانه خیر نه دی لیدلی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې ما دوی په اور کې زیاتې ولیدلې ځکه چې دوی کفر او ناشکري کوي، لعنتونه وایي. همدارنګه محمد رسول الله وفرمایل اتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. له دنیا او د ښځو له فتنې ځانونه وژغورئ ځکه چې د بني اسرائیلو لومړنۍ فتنه له ښځو پیل شوه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي ما ترکت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. زما تر زمانې وروسته سړیو ته له ښځو پرته بله ستره فتنه نشته. الله رب العزت د آدم علیه الصلاة وسلام له پیدایښت وروسته تر ننه پورې د ښو نیکو مسلمانو عبادت کوونکو د خپلو خاوندانو د رازونو او اسرارو ساتندویه ښځو ګڼې بیلګې د ځمکې پر سر پریښي دي، لکه د ابراهیم علیه الصلاة وسلام ښځه ساره چې یوه عبادت کوونکې او متواضع میرمن وه او خپل ټول ځان یې الله پاک ته سپارلی و. الله پاک هم هغه وساتله له ناوړه او بدو کارونو څخه الله رب العزت وژغورله. که نن ورځ زموږ خویندې هم د الله رب العزت احکام او اوامرو ته منقادې شي، خپل ځانونه الله ته وسپاري، د الله عبادت وکړي، الله رب العزت به د دنیا د ټولو آفتونو مصیبتونو او بېعزتۍ نه ساتي. تاسو ګورئ ابراهیم علیه الصلاة وسلام له خپلې میرمنې سره یو ځای مصر ته روان دی. دا نو هغه مهال و چې یو فاجر او فاسق باچا پر مصر واکمن و. کله چې د فاجر او فاسق باچا بیبي سارا ولیدله نو غوښتلې چې هغه په زوره له ابراهیم علیه الصلاة وسلام نه ستنه کړي. خو کله چې پاچا دا فاسق او مفسد پاچا بیبي سارا ته نږدې شو، بیبي سارا اودس وکه، لمونځ یې وکه او هر څه یې الله ته وسپارل. د هغې هوټ او عزم هم د ابراهیم علیه الصلاة وسلام غوندې و او هغه ذات ته یې د دعا لاسونه لپه کړل چې له دغه ظالم او فاسق پاچا نه وژغوري. پاچا چې کله سارا ته نږدې کېده پښې به یې سستې شوې او نږدې کېدی به نه شو بیبي سارا ته. د دا ډول څو پرله پسې ناکامو هڅو وروسته یې وویل دا بوزئ تاسو ما ته شیطان راوستی دی. هغه یې وشړله او یوه وینځه یې هم ورکړله. دا د دې لپاره چې بیرته دې ته دعا وکړي چې الله رب العزت د دې پاچا هغه فلج بدن بیرته سم کړي. بیبي سارا ابراهیم علیه الصلاة وسلام ته وویل الله پاک د دغه ظالم باچا له شره څخه وژغورلو او زموږ د خدمت لپاره یې یوه وینځه هم راکړله. بیبي سارا د ټولو مسلمانانو ښځو لپاره یو ښه درس دی. هر هغه ښځه
چې ځان الله ته وسپاري، الله پاک یې ځان او ناموس خوندي ساتي او زړه هم یوازیني ذات پورې تړي. خو په دې شرط که موږ الله ته ځانونه وسپارو. بیبي هاجره د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام بله ښځه او د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام مور چې د یو ذات عبادت کوونکې او بنده وه، هغه له ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره مکې مکرمې ته ولاړه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه په مکه کې پرېښودله. دا د الله فیصله وه. د هغه امتحانات او آزمایښتونه و چې الله په حضرت ابراهیم علیه السلام راوستي ول. خو هغې ورته ویل ای ابراهیمه موږ دې دلته چاته پرېښودلو؟ دلته خو نه اوبه شته، دلته خو نه د خوراک څه توکي شته، نه کورونه شته او نه انسانان شته دی، تا دلته موږ چاته پرېښودلو؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته څه وایي؟ تاسو مې الله ته پرېښودلی. څوک چې پر الله توکل وکړي الله پاک یې ملګری دی، او څوک چې الله ته پناه وړي الله پاک یې ساتي. نو ما تاسو الله ته پریښي یاستی. بیبي هاجره اوس ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته فرمایی آیا الله پاک درته ویلی چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل هو. اوس بیبي هاجره ورته څه وایي؟ بس الله پاک موږ نه زیانمنوي، الله به موږ نه خرابوي چې الله تاته ویلي دوی دلته پرېږده. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د هغوی نه روانیږي. هغوی څخه لږ څه د خوراک او د څښاک دي او ابراهیم علیه السلام ده وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. زموږ پروردګاره ما په یو بې اوبو ناوه کې د خپل اولاد یوه برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړې ده. پروردګاره دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي، نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه، ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي او ستا د نعمتونو شکر وباسي. الله رب العزت هغوی ته ګڼې او بیلابیلې میوې او حاصلات ورکړل. موږ وینو چې په مکې مکرمه کې هیڅوک هم وږي پاتې نه دي، حاجیان وږي نه پاتې کیږي. مکې ته د میلیونونو انسانانو زړونه او روحونه ورمات دي. دا د چا دعا ده؟ دا د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دعا ده. کمې اوبه چې بیبي هاجرې رضی الله تعالی عنها سره وي هغه اوبه ختمیږي. کوچنی زوی حضرت اسماعیل تږی کیږي، هغه د صفا په غونډۍ باندې پریدي، مروا طرف ته منډې وهي چې اوبه غواړي نه پیدا کوي، بیا صفا ته راځي بیا مروا ته ځي، وارې بیبي حاجره منډې وهي خو اوبه نه پیدا کوي. زوی اسماعیل علیه الصلاة والسلام خپلې پښې په ځمکه وهي او الله پاک له ځمکې اوبه را اوباسي. هغه راځي او د اوبو مخه بندوي او وایي زمزم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې واقعې په تړاو وایي الله جل جلاله دې د اسماعیل علیه الصلاة والسلام په مور ورحمیږي. که زمزم یې ویلی نه وی نو دا به خوټېدونکې چینه وه. په دغې واقعه کې پر الله د توکل له اړخه ښځو ته ګڼ پیغامونه او درسونه پراته دي. تاسو ولولئ او واورئ د بیبي هاجرې رضی الله تعالی عنها واقعه او د هغې ژوند. هغه ځان الله ته سپاري، الله یې کله هم نه خرابوي او د هغې سنت تر نن ورځې پورې باقي ده چې حاجیان د صفا نه مروا ته ځي او د مروا نه صفا ته راځي. دا د چا سنت دی؟ دا د حضرت بیبي هاجرې رضی الله تعالی عنها دی. الله دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې د الله د احکامو او د الله د اوامرو مطابق ژوند تیر کړي، تر څو چې الله په دنیا او په آخرت کې د دوی نه راضي شي او په آخرت کې الله جنت کې دوی ته ځای ورکړي. په همدې هیله نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره یو خانه وړه رواجونه عنعنې را سره
بل خوا د ظلم او ستم دی افسانې را سره دا له فریب او مکر ډکې زمانې را سره د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا فت غواړي د انساني کرامت وستا بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت وستا بغاوت غواړي د انساني کرامت وستا بغاوت غواړي. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اسماعیل علیه السلام ځوان شو او له یوې داسې ښځې سره یې واده وکړ چې پر الله یې توکل کم و. الله ته به یې پناه نه وړله او زړه یې له دې اړخه فقیر او بېوزله و. دا د نړۍ د هغو ګڼو نورو ښځو په څیر وه چې بلا سره او سپین زر مال او دولت ټولوي خو بیا هم له غریبي او بېوزلي سر ټکوي او شکایت کوي. دا هم همداسې ښځه وه. ابراهیم علیه السلام له عراق نه د خپل زوی لیدو ته ورغی. هغه عراق ته د الله د دین د خپرولو په مخه تللی و. خو کله چې مکې مکرمې ته ورسید اسماعیل علیه السلام د نعمان ځمکو کې د عرفات غونډۍ ته د ښکار لپاره وتللی و. حضرت اسماعیل علیه السلام په کور کې نه و. حضرت ابراهیم علیه السلام دروازه وټکوله. د حضرت اسماعیل علیه السلام ښځې دروازه خلاصه کړه. هغې حضرت ابراهیم علیه السلام نه پیژنده. ابراهیم علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې خاوند دې چیرته دی؟ هغې وویلې د ښکار لپاره وتلی دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي ژوند او حالت مو څنګه دی؟ هغه ورته وایي په بدبختي، بېوزلي او بېچارګي کې ژوند کوو. ابراهیم علیه السلام روانیږي خو دې ښځې ته څه وایي؟ کله دې چې خاوند کور ته راوګرځېد ورته سلام ووایه او له سلام وروسته ورته ووایه چې د خپلې دروازې چوکاټ بدل کړه. اسماعیل علیه السلام ماښام ناوخته کور ته راغی او له خپلې مېرمنې څخه یې پوښتنه وکړه څوک خو راغلي نه ول؟ ښځې ورته وویل یو امسا پر لاس سپینګیری کس راغلی و او ستا په تړاو یې راسره خبرې وکړې. ما هم هغه له خپل ژوند او وضعیت څخه خبر که. هغه پر تا سلام وویل او له سلام وروسته یې وویل چې د دروازې چوکاټ بې بدل کړه. اسماعیل علیه السلام وویل هغه زما پلار و او ته زما د کور د دروازې چوکاټ یې. خپلې کورنۍ ته وګرځه او له ما ولاړه شه. اسماعیل علیه السلام له بلې ښځې سره واده وکړ. څه موده وروسته بیا ابراهیم علیه السلام راغی او د کور دروازه یې وډبوله. خو دا وار یې یوې ذاکرې او مسلمانې او نیکې ښځې دروازه پرانستله. ابراهیم علیه السلام له هغې نه د خاوند پوښتنه وکړه چې خاوند دې چیرته دی؟ هغې ویلې چې خاوند مې د ښکار پسې وتلی. ابراهیم علیه السلام ترې پوښتنه وکړه ژوند او حالت مو څنګه دی؟ هغې ښځې ورته ویلې حالت مو ډیر ښه دی، آرامه او سوکاله ژوند لرو او الهي نعمتونه ښه پرېمانه دي. ابراهیم علیه السلام ورته ویل کله دې چې خاوند راغی ورته سلام وکړه او له سلام وروسته ورته ووایه چې د خپلې دروازې چوکاټ خوندي وساته. اسماعیل علیه السلام کور ته راغی او ښځې ورته ټوله کیسه تیره کړه. اسماعیل علیه السلام وویل هغه زما پلار و او ما ته یې لارښوونه کړې چې تا ښه وساتم ځکه چې ته یوه نیکه او صالحه ښځه یې. ته د الله په نعمتونو باندې شاکره یې. نو ګرانو خویندو د الله په نعمتونو باندې شکر وباسئ. کله هم د الله د نعمتونو کفران مه کوئ. د حضرت عمران علیه السلام میرمنې په ویاله کې یوه مرغۍ ولیدله او له الله پاک څخه یې د زوی غوښتنه وکړه. نیک اولاد لویه پانګه او سرمایه ده خو ښه اولاد نیک عمل دی. هغه حامله شوه او هیله دا وه که الله پاک ورته زوی ورکه نو د بیت المقدس د خدمت لپاره به ډالۍ او وقف کړي. خو هغې حضرت مریم علیه السلام وزیږوله. الله څه وایي په صورت آل عمران کې رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها
قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هغه وایي چې الله ما خو تا نه زوی غوښتی و خو تا ماته لور راکړه. الله ډېر ښه پوه دی کوم څه چې هغه پیدا کړي او هر مذکر په شان د مؤنث نشي کیدلی. په پای کې د حضرت عمران علیه الصلاة والسلام ښځه د الله نه دا غواړي چې بیبي مریم او د دې اولاد د شیطان نه ته وساته. څومره ښه او څومره په زړه پورې وینا. الله بیا ورته څه وایي فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښي سره قبوله کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی او کفیل وګرځوه. حضرت مریم له نارینهو سړیو ډېره ښه او غوره وه. دومره عبادت کوونکې وه چې کرامت ته یې په کتو به الله پاک ورته د سهار او ماښام ډوډۍ استوله. هغه میوه به الله ورکوله چې په هغو ځایو کې به هغه میوه نه پیدا کېدله. بیبي مریم حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام غوندې زوی دنیا ته راوړ چې د کلک هوډ لرونکو پیغمبرانو له ډلې دی. الله پاک پر ده باندې د حضرت مریم علیه السلام سترګې یخې کړې. خدیجة الکبرا رضی الله عنها د محمد رسول الله لومړنۍ میرمن هم د اسلامي دعوت په تاریخ کې لومړنۍ ښځه بلل کیږي. هغې د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره چې د ژوند ډوبه شوې کښتۍ د نجات ساحل ته ورسوله ډېرې اوښکې او ډېرې خولې تویې کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرا په غار کې له جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره تر لومړني ملاقات وروسته لرزېدلی او ترهېدلی کور ته راستون شو او ویې ویل زملوني زملوني ما ونغاړئ ما ونغاړئ. خدیجه ورته څه وایي؟ رسول الله ته تسلي ورکوي په الله قسم چې الله تا یوازې نه پرېږدي. ته له خپلوانو سره خپل ولی پالې. د زړو او کمزورو یو پیټی پورته کوي. په مصیبتونو او ناورینونو کې له خلکو سره مرسته کوي. له اړمنو سره مرسته کوي او د میلمنو ښه پالنه کوي. نو الله به تا یوازې نه پرېږدي. دا د نیکې ښځې صفت او نښه ده چې د خپل خاوند د ستونزو پیټې ته اوږه ورکوي او په سختو حالاتو کې له هغه سره مرسته او لاسنیوی کوي. د هغو ښځو خلاف چې له وړې خبرې لوی غر جوړوي او ژړاوي او غوغا ټوله نړۍ په سر نیولې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث کې فرمایي ای خدیجې جبرائیل علیه السلام پر تا سلام کوي او په جنت کې له مرغلرو د یوې جوړې شوې ودانۍ زیری درکوي. په دغې ودانۍ کې هیڅ ډول ستړیا او شورماشور نشته. د خدیجې رضی الله عنها په اړه ویل شوي چې هغه د دعوت په تاریخ کې تر ټولو پوهه او زیرکه ښځه وه. هغه یوه سوداګره وه. خپل سوداګري یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واک کې ورکړه چې د دغه دعوت د پیل ثواب یې په برخه شي. نو راشي ځان د بیبي سارا غوندې ښځه جوړ کړئ. راشي ځان د بیبي هاجرې غوندې ښځه جوړ کړئ. راشي ځان د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها غوندې ښځه جوړه کړئ چې الله په دنیا کې تاسې هم سرفرازه کړي او په آخرت کې هم. په همدې هیله نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب. هغه رایت چې په خاورو کې ژوندی خښي دي هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځورې دي. ته وې رټلي له ستمه تل په ویر ژړې دي. په دې ګناه چې ته یې ښځه په کور نه یادې دي. اوس همغه انسان ناولی ستا سیرت غواړي. د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو. تشوی درنه ستا کرامت او طهارت په ځای شو. ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو. ستا ټول حقونه شو په ځای. ستا حمایت په ځای شو. نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي.
د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي که زما مورې زه وتا ته احترام لرمه که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي زمونږ ټولنه کې پتمنه محتشمه یته له حیا ډکه په پرده کې محترمه یته په کورني نظام کې ما سره همدمه یته د باندې غم او کړاو څخه بېغمه یته زما او ستا په منځ کې نور یو عداوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي وطمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي ستا که علاج دی که ډوډۍ ده که جامه په ما دي کور دی که نور ضرورتونه او میلمه په ما دي کار کوم نه ګورم ساړه ګرمي غرمه په ما دي ته په کور ناسته د ربونو پیلامه په ما دي اسلام یوازې تل خوندي ستا شرافت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي زئی ګټم ته ویشي د کور نظام دی که جوړ د بچو مینې ته اوزګاره یې مرام دی که جوړ کورنی ژوند مو پر مخزي پیل او انجام دی که جوړ مینه الفت دی زه او ته سهار ماښام دی که جوړ اسلام خو تل ستا نظافت ستا سعادت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي